مخالف حکومت چې کوم دی دا الزام لګوي چې اختیار ولي خان 6000 کروڑ چې کوم دی دا په دندلې باندې رسي څه وایي په دې حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کړه دا زه تاسو خبره کوم، حکومت د پی ټی آی دی، صوبایي حکومت وفاقي حکومت دا د پی ټی آی دی. د الیکشن ډیوټي کې چې څومره د ایجوکیشن خلک لګېدلي وو په دې کې 100 کسانو ډیوټي پرویز خټک لګولي وو. دې کې د سی ان ډبلیو کسانو ډیوټي هغه لیست پرویز خټک جوړ کړی نو د هغې ایکسین ورکړی. بیا دې کې چې کوم د اریګیشن ډپارټمنټ سټاف لګېدلی وو په پریزایډینګ افسرانو دپاره، پی اوز دپاره، ای اوز دپاره، هغه ټول لیسټونه ما ته پته راغله پرویز خټک ورکوي. داندلي لپاره ډېر ښه پوره فل فلج دی خپل پروګرام جوړ کړی. موږ سره داسې څه شی وو، ما سره به جعلي بیلټ پیپر کوم ځای نه راځي، ما سره به فرض کیږي که نه زه به کوم ځای کې پریزایډینګ افسران ستاسو دي چې زه هغه نه ستا ووټونه والم کم کم او زه خپل سیوا ولیکم، داسې ممکن نه ده. حقیقت دا دی چې تبدیلي خلکو مسترد کړه. در حقیقت چې کله خېټه وږي وي، خلک بې روزګاره وي، خلک نار وي، روزګار نه وي، خېټه بنده انسان پورې تړلي وي، نو هغوی بیا خپل ریاکشن کوي. بل عمران خان او پرویز خټک ټول عمر خلکو سره دوکې کړي دي. نه انقلاب راغو، نه تبدیلي راغله، نه د مدینې ریاست جوړ شو، نه 1 کروڑ نوکرۍ راغی، نه 50 لکه کورونه جوړ شول. تاسو خیر سوچ وکړئ دوی ته به خلک ووټ په څه ورکوي؟ او در حقیقت دوی ته دا خو پرویز خان ته پکار دا چې اوس په ارام کښېني، خپل شکست تسلیم کړه. تاسو غرور کړی نجیب په طلاقونو باندې خو نه کېږي کړی، تاسو غرور کړی، تاسو ویل چې یاره که ما په اختیار ولي باندې الیکشن بایلو زه به ماڼکي ته نه راځم. تاسو دا به ویل چې یاره که ما زه چې په چا لاس کېدم لیډر شي، چې چا نه لاس لرې کړم هغه ګیدړ شي، چې چاته غواړم ټوپک غاړې ته خېږوم، چاته غواړم ټوپک لاندې کوزوم. بیا تاسو دومره پورې دا ووایي چې ما نه چا پلار الیکشن نشي ګټلی. پلاران خو ډېر لوی خلک دي، موږ د نه الیکشن وګټلو، دې خلکو د نه وګټلو چې دا غریبانان دې کې خان نشته، نواب نشته، دې کې څوک سرمایهدار نشته، دا ټول دیاړیمار دي، دا ټول مزدورکار دي. موږ یو کار کړی دی، موږ دې ځلې تاسو د ووټ په ټولو ته نه یې پرېښی. تاسو په 2018 کې زموږ نه الیکشن پټ کړی، زموږ نه مو ووټونه پټ کړي. ما ته نن هم یاد دي په 2013 کې زما ووټونه تاسو سوځولي وو. ریټرننګ افسر دفتر وروسته زما ووټونو نه لوګي ختل، زما نه هغه ورځ هېره نه ده. په 2018 کې الیکشن ریزلټ لره 16-17 پولینګ سټیشنو نه راغلی او په ټي وي باندې ستاسو د کامیابۍ اعلانونه شروع شول. دغې ته داندلي وایي. او دا دغلته خو چې نه اوس څه وشول په 2021 کې ستا خپل زوی ابراهیم خټک ما سره ناست و، یو ریزلټ راتلو، جوړېدو، کیلکولیشن کېدو. پرویز خان نو هسې ځان ته وخت هم مه ضایع کوه، عوامو ته مزید نوره دوکه هم مه ورکوه. ما ته پته ده تاسو به تکلیف کېږئ، تاسو له به تکلیف ډېر رسېدلی وي، ځکه د غرور چې کوم دی هغه د الله ذات سره خوند کوي، انسان سره خوند نه کوي. ستا غرور مات شو، تا ته شکست شوی دی، ډېر بدترین شوی دی، په تا له به څو ورځې یقین نه راځي. خیر دی، ورو زخمونه وخت سره ډک شي، الله پاک به زخمونه ښه کړي، خو بس په دې باندې تاسو صبر شئ. او که بیا هم نه صبرېږئ، بیا هم تاسو وایئ چې یاره دلته چیلنج کوم هلته چیلنج کوم، نو ډومبی اوس د قانون په دایره کې درته وایم، قانونا په تاسو باندې ما ته الله پاک او د الله نه بعد دی عوامو دومره لیډ را کړی دی، تاسو سره قانوني دومره اختیار نشته چې تاسو دوباره ګنتي وکړئ، دا اختیار هم نشته. او د هغې نه بعد الیکشن کمیشن پرون تاسو له درخواست واپس درکړه، د هغې نه بعد ته که ټریبیونل ته ځې نو ټریبیونل ته هم لړ شه، انشاءالله په هره موقع څنګه چې په نوخار پي کې 63 کې مې شکست درکړی، دقسې به دله په هر فورم باندې کې شکست. سر دوی دا وایي چې دا کوم موږ الیکشن کمیشن ته تللي دا صرف ستا نوټیفیکیشن ایسارولو لپاره وتلي دي، مطلب دا چې کوم د سینټ الیکشن کېدونکي دی چې یې کې ستاسو اوټ استعمال نه شي. ګوره خدایي دعوې چې کوم دی که نه دا شدت کړي، خدایي دعوې چې کوم دی نو دا فرعون کړي وي، خدایي دعوې چې کوم دی نو دا اوس د پرویز خټک ته نه دي په کار. ګني چې دا خبرې کوي چې یاره دا به ایثار کړم، هغه به ایثار کړم. څنګه چې تا الیکشن ایثار نه کړی شو، موږ دې نه وګټله،
دغسې ته نوټیفیکیشن نه ایساره ګنې ځه وبه ګورو چې ته ما ایساره او که نه زه حلفه خلم او زه ووټر شم اختیار خان ای دا وی چې مال په یو پیر جمال شاه ما سره ټګي کړو دې په لاسه دی وکړه دا د مال کا دیم دغه سو پرویز خان خو خپل د ټګي ماهر سړی دی لکه پاکستان کې سب په صوبه کې هر ځای کې هغه نوم په دې مشهور دی چې د ټګي او جوړ توړ ډیر بادشاہ دی من خو لکه عام خلکو نه ووټ اغشتو ولا خلک یو سیده ساده سمپل ملګان خلک یو من خو خلکو نه ووټونه اخلو او غواړو چې ای ووټ راکړي هغې حساب کتاب وشي نو په هغې باندې خبره فیصله شي ګوره جعلي بیلټ پیپر یې ته کوم ځای کې جوړی ما ته دا هم پته ده ما هغه ځای هم معلوم کړی دی د هغې نه علاوه د الیکشن چې کله لانو شوی 4-5 ځایه چې کم ځای ته ته تللی وي 4-5 ځایه چې کومو دروازو ته ته تللی هغې دروازو کې چې دننه څوک ناست و هغوی ما سره رابطه مو وکړه چې اشنا دې راغلی او خیر یې غوښتو چې یاره دې بلا نه مې بچ کړي او د الیکشن ریزلټ چې راوه د هغې نه پس چې ته کوم 2 ځایونو ته تللی ما ته د هغې هم ریزلټ راورسېدو چې ته د چا نه مدد غواړې ته د یو ځای بل ځای نه مدد غواړې او ما مدد د رب نه غوښتی او د خپل عوام نه غوښتی و زه الله پاک سرخرو کوم زه شکر گزار یم د خپل حلقې عوامو ته څه پیغام زه ما د حلقې عوام زه هغو ته دا وایم چې ما نه چې کوم کریډټ خلک راکوي چې ما د تبدیلۍ ښکر مات کړل ما د تبدیلۍ غاښونه مات کړل زه په دې خبرو یقین نه ساتم خو د وخت فرعون او د وخت شدت او د وخت فرعون د غاور او مغرور انسان چې کوم دغه تکبر تاسو مات کړی دی د دې کریډټ ټول تاسو ته ځي زما په ذمه باندې تاسو 2 کارونه لګولي دي یو د لوګو د تندو د خلکو د مشکلاتو اواز پورته کول زما تاسو سره دا وعده ده چې صرف نوخار نه صرف پیښور نه پوره خیبر پختونخوا او په پوره پاکستان کې به زه ستاسو سوال جواب 100 لانې نه 32 سنې به درته رسوم انشاءالله او دویمه خبره ده چې تاسو ماته مینډیټ راکړی دی د دې ظالمانو جابرانو حکمرانانو نه د خلاصېدو لپاره انشاءالله که رب ته منظوري ړومبی خښته تاسو وویستله باقي دیوال بدله زه غورځوم او رب به یې غورځوي شکریہ